حضرت موسی علیہ السلام یو امتی نو موسی علیہ السلام لراغی نو ورته وایي چې ما له د خدای نه یو سوال وکړه. څه سوال؟ وایي داسې دعا راله وغواړه چې زما متعلق سبا بله ورځ څه کار کېږي چې ما پرې مخکې خدای خبره ډېر هوښیار و که نه. مطلب دا دی چې یو تجارت شروع کړم نو که ما ته پته ولګي مخکې یو څو ورځې چې دې کې تاوان دی نه به یې کوم، او که ما ته دا پته ولګېده چې دې کې ګټه ده نو بیا به یې کوم. نو چې زما متعلق زه کم کار کوم او د هغې ما ته مخکې نه خدای پاک علم راکړي چې دې کې خیر دی شر دی داسې دی، هغه ویې لکه داسې کار دی چې دا سوال مه کوه، دا څیزونه الله د بنده نه پټ ساتلي دی او د بنده پکې خیر دی. خیر هغه ورپسې کلک شو، نږدې امتي و. موسی علیہ السلام الله ته رجوع کړه چې الله زما د امتي دی او دې داسې سوال کوي، ما خو منې که خو نه منې کېږي. الله وی ګوره خیر یې پکې نشته، دا چې ما د خلکو نه پټ کړي دي دا هر څه دا پټ دي زما نه، چې زه به نن ورځ کې او سبا ورځ کې به ما سره څه کېږي، زما بچو سره به څه کېږي، زما مال سره به څه کېږي، زما نوکرانو غلامانو سره به څه کېږي. نو دې کې خیر سړي ته خو ظاهر کې خپل عقل درست ثابتې ده. هغه بیا موسی علیہ السلام ته وایي چې الله سره ما مناجات وکړ او الله وایي دا کې ستا خیر نشته، بس خیر دی موسی علیہ السلام ته الله ته ووایه. هغه بیا التجا وکړه، الله وایي زه ډېره ښه ما وله دعا قبوله کړه. د ده متعلق چې په مستقبل کې وروستو زمانه کې څه کېږي دی به پرې مخکې خبروم. نو مخکې پته ورته ولګېده چې زما یو اس دی او د راتلونکي زیارت یا د جمعې په ورځ به مري. در یې اس په منډه منډی ته بوته او خرڅې او پیسې جیب کې واچولې راغی او موسی علیہ السلام ته خاندي، تا خو یې خیر پکې نشته، خیر ورسېد که نه؟ که دا پته ما ته نه وه لګېدلې نو اس په مې مړ شوي د بلا زرګونو روپو، خو چې پته راته ولګېده دعا ستا خدای قبوله کړه نو خرڅ مې که اوس که مري د چا به مري، زه دې خلاص شو. موسی علیہ السلام هم حیران شو چې واقعي ما خو هم دا ویلي و، الله هم وایي چې ده پکې خیر پکې د ده نشته، ده ته خو دا د خیر ورسوي. بله ورځ ته دا پته ولګېده چې زما یو غلام دی هغه به یو هفته پس مري یا میاشت پس یا لس ورځې پس. غلام یې بوته منډی له، هغه زمانه کې به د غلامانو وینځو منډی لګېدی او غلام یې په هغه منډی کې خرڅ کړ او پیسې یې نغدې کړې. راغی حضرت موسی علیہ السلام له، ویې ودې لیدل خیر پکې وکړه. نو غلام راته پته ولګېده چې مري نو خرڅ مې که او دغه پیسې دې ګوره دې چغدي نوټونو ته هغه مې نغدې کړې. که دا پته ما ته نه وه لګېدلې نو پرون به مې اس مړو، نن به مې غلام مړو، نو بلا تاوان به او پیسې یې نغدې کړې. راغی حضرت موسی علیہ السلام له، ویې ودې لیدل خیر پکې وکړه. نو غلام راته پته ولګېده چې مري نو خرڅ مې که او دغه پیسې دې ګوره دې چغدي نوټونو ته هغه مې نغدې کړې. که دا پته ما ته نه وه لګېدلې نو پرون به مې اس مړو، نن به مې غلام مړو، نو بلا تاوان به را رسېدلی. نو چې پته ولګېده نو غلام مې هم خرڅ که، اس مې هم خرڅ که او پیسې جیب کې مې واچولې، اوس به د چا مري مري دي. موسی علیہ السلام بیا حیران شو د خدایه ما خو هم وایي چې دا ښه شی نه دی او تا هم وایي خیر پکې نشته، ده ته خو پکې پرون یې غلام بچ شو او د هغې نه مخکې اس بچ شو. چې څو ورځې تېرې شوې نو دا پته ورته ولګېده چې زه به مرمه. امینه دا پته ورته ولګېده چې په راتلونکي جمعې په ورځ به زه مرمه. راغی اوس موسی علیہ السلام او په ژړا سر دی او چغې جوړې کړې اوښکې بېګې، ولې خیر دی؟ وایي ما ته خو پته ولګېده چې راتلونکي جمعې په ورځ به زه مرم. نو وایي زه ځان اوس په منډه یې خرڅ کړه، اس خو دې خرڅ کړه ځان دې ته خلاص کړه، غلام خو دې خرڅ کړه ځان دې ته خلاص، ځان سره خدای ته وګوره. اوس الله ته سوال وکړه چې بچ مې کړي مرمه. حضرت موسی علیہ السلام الله ته التجا وکړه چې الله هغه زما امتي چې دی هغه ته خو پته ولګي چې بل ورځ مري بیا ټیک الله بچې کوي نه. ګوره ده ته ما ویلي و چې خیر پکې نشته او ده وی نه ما له قبوله کړه. وی کله کله یو انسان یو ګناه وکړي ما خفه کړي نو موږ د هغه په سر باندې مصیبت راغورځو چې دی مړ کړو. بس
دومره مونږ خفه کړي یو چې مونږ وایو دی باقي وجن دی مړ کو نو هغه مصیبت راښکته شي خو چې ده ته رانږدې شي نو زمونږ پرې رحم وشي مونږ پرې رحم وکړو مونږ وایو ظاهره لږ بیا ودړده بس دا ډېره ده نه یې وجني دا مصیبت وله په مال ور واچو په فصل یې ور واچو په غلام یې ور واچو په اس یې ور نو اس خو د خرڅ که ده ته خو مخکې پته ولګېده هغه مصیبت بیا بانډه پاتې شو ځکه ده خو څه تکلیف ونه لیده نو بیا به هغه مصیبت د ده په سر راغورځو نو چې راغورځو مه نو بیا پې زموږ رحم راغی چې ده دا سړی دی او د دې مصیبت نه بچ کو او دا مصیبت به وله په دې غلام ور واچو یو غلام به وله مړ کړو لږ به یې ودړدو نو دا وله کافي ده نو چې مونږ یې مصیبت په غلام اچو دا خرڅ کړ نو بیا هغه تکلیف ونه لیده نو مصیبت بیا پاتې شو نو بس اوس بل څه شته نه نه است او نه غلام شته او هغه مصیبت یې د سر د پاسه لټکاو دی نو جمعې په ورځ به وله چپه ورکوم او ورته ووایه چې دا لکه کفن د مخکې نه تیار کړي که قبر کنې ودې که نه نو ګوره دا عبس سوال ان الله لا یقبل دا د له خدای نه قبلی که ته زور ولګې تاوان دې پکې ستا صحیح سوال کوه د الله نه هغه یو دغه لطیفه وه یو ښځې لیلة القدر شپه ولیدل وایي چې شپې ولیده وی خدای پاکه زما د دې خاوند نه سرو زرو مولې جوړ کړې نو چې سترګې وغړولو بشیر جان د سرو زرو مولې دنه که خو خدای جوړ کړو خو زمونږ دا ټول د پاکستان قرضه غونډه پې خلاصېږي پوره غر دی کړ د سرو زرو غر وایي نو داسې سوال ونه کې حضرت چې لیلة القدر کې ښځه خوب وویني چې خدای د امین جان نه سرو زرو مولې جوړ کړي او یا ته سوال وکړي چې خدای پاکه زما د دې ښځې نه سرو زرو مولی جوړه کړي دا قسمه سوالونه په شریعت کې منع دي دا الله پورې خندا ده نو خپل رب پورې خو به مونږ خندا نه کوو چې مونږ خپل الله خفه کړو رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي وی ارشد الله نه غواړه خو جایز سوالونه حتی مالګه هم د خدای نه غواړه اوس مالګه څه شی دی دا ټوله دنیا پې ډکه مې پیدا کېږي وی ارشد الله نه غواړه که د سپلی چڼیا دې وشلېده نو دا هم د خدای نه غواړه دا څونه معمولي شی یا خدای نن مالګه نشته الله توفیق راکړي د مالګې بندوبست وکړي نو دوکان ته ورشه راوړه لیکن وغواړه د خدای نه